السلام علیکم دوستانو، هیله کوم چې ټول به روغ او جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل ځان د واتساپ له ګروپ څخه وباسو او داسې نور مهم اپشنونه به هم درته وښیم. که تاسو په داسې ګروپونو کې اضافه شوي یاست چې نور پکې پاتې کېدل نه غواړئ، اندېښنه مه کوئ. زه به تاسو ته په ډېره ساده او عملي ډول وښیم چې څنګه له ګروپ څخه ووځئ. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو دا طریقه په بشپړ ډول زده کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ، شیر کړئ، فیسبوک پاڼه فالو کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې پیل یې کړو. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم. تاسو غواړئ چې کوم د واتساپ ګروپ څخه ځانونه وباسئ نو تاسې سرچ کولی هم شئ. که سرچ کوئ نه بیا راشئ په دغې ګروپ باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دې درو نقطو کلیک وکړئ. بیا به راشئ مور باندې کلیک وکړئ. همدلته مختلف اپشن درکوي. لومړی کلیر چټ دا مطلب درکوي چې تاسو په دغې ګروپ کې کوم لیکلي پیغامونه، عکسونه، ویډیوګانې او داسې نور چې موجود وي په کلیر چټ سره په اتومات ډول سره هر څه صفا کېږي. ایکسپورټ چټ دا مطلب درکوي چې دې ګروپ کې ټیکس میسیجونه، غږیز پیغامونه، عکسونه، ویډیوګانې او داسې نور دا یو فولډر ته اړوي. اډ شارټ کټ دا مطلب کوي چې دغه ګروپ کوم شارټ کټ ته وړي چې په دغه ډیسکټاپ یا په سکرین جوړ شي. اډ ټو لیست دا مطلب کوي چې تاسو غواړئ چې په کارت لیست کې ځانونه شامل کړئ. ریپیټ دا معنی چې که ته په دغه ګروپ کې څوک مشکل جوړوي یا داسې بې ځایه مزاحمت جوړوي، هغه کولی شي تاسو فیسبوک کمپنۍ ته راپور وکړئ یا ریپورټ کړئ. ایگزیټ ګروپ دا مطلب کوي چې په دې سره تاسو د ګروپ څخه وتلی شئ. نو په د ایگزیټ کلیک وکړئ. بیا به راشئ په د ایگزیټ ګروپ کې تاسو ته درې اپشن درکوي چې لومړی ایگزیټ ګروپ دا مطلب درکوي چې که چېرته صرف د ګروپ څخه ځان نه وباسئ، باقي کلي پیغامونه، عکسونه، ویډیوګانې او داسې نور دا موجود وي دا نه ختم کېږي. کینسل دا مطلب درکوي چې که چېرته تاسو به د ګروپ څخه نه ووځئ. ایگزیټ ان ډیلیټ فار می دا مطلب درکوي چې په دې سره تاسو د ګروپ څخه وتلی شئ، یعنې مکمل به د ګروپ څخه ووځئ او باقي به په دغه ګروپ کې چې تاسو لیکلي پیغامونه، غږیز پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې همدا به ستاسو د موبایل سټوري څخه په مکمل ډول سره ختم شي. نو زه د کوم ګروپ څخه وځم نه، صرف ستاسو د زده کړې په خاطر ما همدا اپشن استعمال کړو. که صرف د ګروپ څخه ځانونه وباسئ ایگزیټ ګروپ ووهئ. که چېرته د ګروپ نه ځانونه وباسئ او نه غواړئ چې په دې دا چټونه او ویډیوګانې، عکسونه هر څه ستاسو په دې موبایل کې پاتې نه شي، نو بیا ایگزیټ ان ډیلیټ فار می ووایئ. نو د ګروپ څخه به ووځئ، هر څه به ستاسو د موبایل څخه هم ختم شي. همدا څنګه کولی شو چې د هغې واتساپ ګروپ څخه ځانونه وباسو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.